د هیواد د کرنې، عدلي او ښار جوړونې سرپرست وزیران، د چارو ادارې عمومي رئیس او یو شمېر نور جګپړي پلاوي چې په هیواد کې د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو مسؤلیت په غاړه لري، کندوز ولایت ته په دغه سفر کې د سیمه ییزو چارواکو سربیره له علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د چارواکو په وینا د دغه سفر موخه د غصب شویو ځمکو بیرته راګرځول او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول وو. نو بعد او وطن د چا تر مابین راځي؟ غصب چا کړی ده؟ خو غاصب کړی ده، ظالم کړی ده. نو دغه بعد که راځي د دې غاصب او د دغه نظام تر مابین بو راځي. غاصب می پرون هم نه په کار، نن می هم نه ده په کار، پاینده کې می هم نه ده په کار. هدف از سفر ما این است که تا که نزدیک برویم با همراه مسئولین ولایت و کمیته تکنیکی که در هر ولایت در ارتباط همین کمیسیون داریم و سرپرستی رئیس زراعت که 11 ریاست با همراهشان است، از اونا جویای حال احوالشان شویم، از کارکردهایشان بررسی و ارزیابی بکنیم. بل لور ته بیا د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو د کمیسیون یو شمېر غړو د دغه کمیسیون د سیمه ییزو څانګو له چارواکو وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې د رسنیو او یا له نورو ممکنه لارو څخه د غصب شویو ځمکو د بیا راګرځولو په تړاو د خلکو ترمنځ عامه پوهاوی زیات کړي. دا د موږ د تاسو لپاره لویترین کار ده. خلک باید موږ پوه کړو په دغه قانون باندې، پوه کړو په دغه کوم چې موږ د خپل کار لپاره د حقوق و مبنا لرو، په دغه باندې پوه کړو. او په دغه کار کې موږ تاسو سره د علما و شورا او په مساجدو کې امامان، یعنی د ارشاد اداره، دا له موږ تاسو سره پوره مرسته کولی شي. چې دلته کومې ناخوالې رامنځته سوي دي، هغه ناخوالې باید ختمې سي. دلته باید او عدالت رامنځته سي او دلته د ځمکو په رابطه باندې هم خلک چې څونه مستحق دي هغوی ته هغه استحقاق ورکړی سي او د چا چې ناجایز تسلط په ځمکو باندې د هغوی له لاس نه باید وایستلی سي. کندوز ولایت ته د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون غړي په داسې حال کې دې ولایت ته سفر کوي چې د دغه کمیسیون د جوړېدو له پیل راهیسې تر دې مهاله په کندوز کې 80,000 جریبه ځمکه تثبیت شوې او 40,000 جریبه ځمکه راګرځول شوې ده او دولت په حساب کې اضافه شوې.